د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او ګډو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان‌ها هغه همدا ستونزه چې افغانستان له مخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لنډ سوچ کړی او راتلونکی له پامه غورځولی دی. په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبي اسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل که له یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي څو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل سازمان‌های منطقوي و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان سخت ناکام بودند. سیمه‌ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی او دریم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني. کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بدیم، پالیسی‌های خود خارجی خود موږ خپل بهرنۍ پالیسي باید داسې ترکیب کړو له کومو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدله سي. د حکومت ټول وزارتونه پکښې فعاله برخه واخلي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.